دلته په ننګرهار کې د سیلاب خیر بنسټ لخوا د 130 جوړه کېږي چې 15,000 میلمانه به په دې واده کې ګډون کوي. الحمدلله نن په ښکلي همیشه بهار ننګرهار کې د 130 جوړو ځوانانو پیغلانو د واده مراسم لرو. وایي چې 33 کاله پس افغانستان ته راغلی څومره خوښ دي؟ الحمدلله په کالۍ کې نه ځایږم بیا په داسې افتخار او داسې دا ځوانانو ته چې زه به زه فکر کوم چې ډیر وي سامان ډیر دی یا ته مې نه راځي خو هغه غټ غټ سامان مې راته چې کالینه ده. څومره وخت دې د کوژدنې شوی و؟ یعنې تقریبا 15 کاله 6 کاله مې کېږي چې کوژدنه مې کړې وه. او دې خوشحالۍ ته راغلی یم قسم په خدای دی د خپل د زوی په واده کې نه یم راغلی مګر همدغه ټول لکه زما اولاد خو دوی چې په ګرمو غوړو باندې زه شیدلو غوړو باندې مخ مینځم شیشې خورم او ورسره ترڅنګ پاکیانې خورم میخونه خورم سیمخالدار په غاښونه شکوم 3 دانې بوجۍ زه په اوږه کې اچوم یو په خوله کې اچوم 1.5 سل قدم یې ګرځوم 100 دانې چارمغ. خپل تجارتي اعلانات مو موږ ته وسپارئ. موږ په خپلو مخکښو نشراتو ستاسې تجارت ته وده ورکوو. درنو لیدونکو سلامونه، خدای دې وکړي تاسې ټول به راته روغ او جوړې وئ. یو ځل بیا اظهار ارمان ستاسې به درانه چوپړ کړي. درنو لیدونکو دا چې شاته کومې موټرې معلومیږي تاسې به اوس دا وایئ چې دا د اجینو یا ماسلین فارغېږي. دوستانو دا نه اجین دی او نه ماسلین دی. دلته په ننګرهار کې د سیلاب خیر بنسټ لخوا د 130 جوړه ډله ییز واده را ترتیب شوی او نن د دغه ګډ ژوند بختوره ورځ ده. موږ هم راغلي یو او دغه واده کې مو ګډون کړی تر څو ستاسې لپاره یو خوندوره خپرونه جوړه کړو. د ننګرهار ولایت امارت هوټل یا د ودونو په تالار کې دغه واده ترتیب شوی دی او تقریبا ویل کېږي چې 15,000 میلمانه به په دې واده کې ګډون کوي او 130 جوړه شازلمیان به په دغه موټرو کې ګلپوش موټرو کې خپل د ژوند ارمانونه په همدې ځای ختموي او تر کوره به ځي. دوستانو یو خوندوره خپرونه درته لرم، ملتیا مو وکړئ، د واده شازلمیانو سره به غږیږو، همدغه راز د دغه واده ټول جزئیات او دغه ښکلې کومه خوښي چې د دغه واده ده دا در سره شریکوم. ملتیا مو وکړئ. درنو لیدونکو دغه د چا له برکته چې دومره لوی پروګرام واده را جوړ شوی دی. حاجي صاحب خو تاسې پیژنئ، تر څنګ مې ولاړ دی. حاجي صاحب به د واده مختصر معلومات راکوي. حاجي صاحب نومړی خو کونړ ټي وي دی او لیدونکو ته ستړي مه شئ، ښه راغلاست. اول تاسو ته او بل ستاسو د ټي وي ټولو مینوالو ته سلامونه او درنښت، وخت مو په خیر. حاجي صاحب ډېره زیاته مننه
که د کونړ ټي وي مینوالو او لیدونکو ته چې اوس مهال ستاسې غږ اوري د دغه واده لنډ معلومات ورسره شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست چې سیلاب خیره بنسټ د کلونو را په دې خوا د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د لوړ ملامتونکي ولورو بېځایه رواجونو ضدبازۍ او په ودونو کې د بېځایه اسراف او د خسرو د خواشي بېځایه غوښتنو پر ضد مبارزات شروع کړې ده او په ډیرو ولایتو کې ډله ییز ودونو د جوړېدو ویاړ درلودی. الحمدلله نن په ښکلي همیشه بهار ننګرهار کې د 130 جوړو ځوانانو پیغلانو د واده مراسم لرو. دا مراسم څو میاشتې مخکې شروع کړي وه چې زموږ په منځګړیتوب باندې خسرانو یې ټوله ولور و د طلا شرط و هغه نور شرطونه چې پرې شو ټول وو الحمدلله وروبخښله او فعلا نن یې د ودونو د خیر سره مراسم دي. خدای پاک دې نیک مبارک او بختور کړي ورته. حاجي صاحب دا به راته ووایي چې دغه کوم واده زلمي چې دي د هغوی لپاره د واده سامانالات تاسې کوم یو اخیستي؟ تقریبا د 160 کلمه څخه به زه فکر کوم چې ډیر وي سامان ډیر دی یا ته مې نه راځي خو هغه غټ سامان مې راته چې کالینه ده د کالو پرمځلو ماشین دی د خیاطۍ ماشین دی ډبل بیډ یا چپرکټ دی کولر دی سولر دی 80 کلمه د اشپزخانې لوښي دي 15 کلمه د حمام وسایل دي هرې خور ته ناوې خور ته 15 جوړې کالي دي او 15 جوړې چپلکې دا شان دي تر ترموزه پورې تر چاو تر ګلاسونو پورې او تر ساعته تر دیوالي ساعته پورې تقریبا 50 کلمه دي 50 کلمه د آرایش سامان شامپووي یعنی مکمل ټوله. او د دې ترڅنګ حاجي صاحب دغه موټرې چې ګلپوش معلومیږي ډېر شیا موټرې دي دا هم ستاسې په مصرف هغوی ته تیارېږي د موټران زمانو راوستلي دي او موږ ورته ګلپوشه کړې بلې ورته اینه مصرف تر کې پورې ټوله موږ سر تنظیم کړي دي ورته. بیا چې وروسته مطلب نن چې واده پروګرام خلاص شو دغه کوم مجردان چې دي دا خو بیا ودونه یې وکړل د مجردۍ د لیست نه ووتل وروسته ستاسې خواته راځي سلام کلام او روابط وي؟ بله اکثریت مینه کوي وخت نه وخت پوښتنه کوي ولې موږ دومره وخت نه لرو دا دی چې جلال آباد خلاصو د سیبل ولایت د خیر سره اعلان او د ننګرهار کې ته وویل چې دغه 2-3 میاشتې وشوې هلې ځلې مو وکړې او دغه د نن هغه ورځ راورسېده چې د 130 جوړه ودونه دا خورا ډېر ګران کار دی د ننګرهار د خلکو نه څومره خوشبینه یې هغوی در سره همکاریانې وکړلې؟ دومره همکاري یې وکړله چې په تېرو 14-15 کلونو کې په هیڅ ولایت کې دومره همکاري نه وه سوې ټول سل په سله کې ولور راته وبخښي نه پوهېږم په کوم ادبانه الفاظو باندې مننه وکړم. ننګرهاریان دې زنده‌باد وي افغانستان دې زنده‌باد وي. ډېره مننه حاجي صاحب. له دې وروسته به کوم ولایت پلان کړي؟ څو ولایت مو په نظر کې دي شاید په دا 3-4 ورځو کې اعلان کوو. غزني دی زابل دی بغلان دی او لوګر دی. حاجي صاحب په دې لیست کې به زما کمرمین هم تاسې لیکلی وی که نه؟ بل لیست چې مو د زون په ساته خدمت کوي انشاءالله. ډېره مننه حاجي صاحب. کور ودان. درنو لیدونکو تقریبا ډیر کم وخت پاتې چې د ډله ییز واده مراسم ترسره شي او یا پیل وشي دوستانو نو موږ هم اوس هغه ځای چې د واده شازلمي پکې ناست دي هغې خواته ورځو د دغې ترڅنګ د واده شازلمو لپاره چې کوم سامانالات اخیستل شوي دا درته ښیو راځئ ملتیا مو وکړئ. درنو لیدونکو حاجي صاحب چې مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې کم سامانونه د واده شازلمو لپاره اغستې دي هغه دغه سامانونه دي چې تخت دی او کمپل او داسې نور ډېر شیان دي. نو زو دوستانو هغه مخامخ دروازه کې چې معلومیږي دغه بیروبار چې دی دا ټول د واده شازلمې خپلوان دوستان او دغه واده ته راغلي دي موږ هم ورځو او د واده خوښۍ را سره ننداره کوي.
درنو لیدونکو څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله چې د واده تالار ته ځو راغلو ګورو دننه د واده خوښۍ وینئ څه وایي دوستانو دا د واده شازلمیو لپاره د کیک بندوبست شوی دی چې دلته به راځي او دغه کیک به په خپلو لاسونو ماتوي نو تاسې ګورئ دغه ګڼه ګوڼه دی خوا ګورئ په ډېر شمېر خلک راغلي دي تر څو د خپل خپلوانو دوستانو د واده څخه خوند واخلي دلته نو تاسې زموږ ملتیا وکړئ د واده ټول جزئیات درته وړم درنو لیدونکو راځئ اوس مو هغه ځای ته بیایم چیرته چې زومانو ته لونګۍ یا د افغانانو هغه کومه د ویاړ شمله چې ده هغه تړل کیږي دا نو هغه ځای دی چې دا ټول معلومیږي دا زومان ناست دي او د دې لونګۍ یا د دغه شملې مراسم را سره هم ننداره کړي دوستانو ستړی مه شي صحت ښه دی په خیر یې ته به د واده زلمی یې که نه دا راته ووایه چې څنګه ورځ ده نن بس د خوښۍ او احساساتو ډکه ورځ ده ډېر خوشحال یم په دغه ورځ کې مې څومره وخت دې د کوژدنې شوی و یعنې تقریبا 5.5 کاله 6 کاله مې کېږي چې کوژدن مې کړې وه 5.5 کاله او اوس د واده سیلاب خیر بنسټ را جوړ کړی دی څومره خوښ د خوښۍ د لاسه که درته ووایم داسې الفاظ نشته زه تاسو دا خوښي بیان کړم په هغې الفاظ باندې یعنې دومره خوښ یم د دوی څخه او ډیره مننه ته کوم چې دوی له موږ سره مرستې وکړې کومک یې وکړه په ټوله کې د هغوی چا څخه چې په ټولو په هم شموله باندې له موږ سره مرسته کړې کومک یې کړی زموږ سره ډیره همکاري کړې د خسرانو څخه هم مننه کوم د هغو خسرانو څخه چې موږ ته راتېر شوي په نورو خسرانو هم دغه کوم چې راځئ تاسو هم د دوی او یې د کوم ځای اصلي زه د چپرهار ولسوالۍ یم نو مطلب ارمانونه دې پوره شو بالکل زړه ارمانونه ټول پوره شو خو سر درته ورور ماپ کړو بالکل په خپله مخکې له دې نه ماپ کوو سیلاب صاحب ورغی ماپ یې کوو څه قیسه وه دغه جزیات دا د سیلاب صاحب رحم و یو کرم چې په موږ باندې وکړه راغی هر یو کور ته لکه زموږ د پلار په څېر د هر یو سخر ته هر یو کورنۍ ته ورغی او د هغوی څخه یې په خپله غوښتنه وکړه چې راځئ د دغې ناوړه دودونو رواجونو څخه لاس په سر شي تر څو دغه ځوانان مو په پردي هېوادونو کې د مزدوریو څخه خلاص شي مخکې له دې چې سیلاب صاحب ننګرهار ته نه و راغلی تا یادونه وکړه چې 5.5 کاله ستا د کوژدنې کېږي څومره هڅې دې د واده لپاره کړې وي والله ډېرې زیاتې هڅې مو کړې وي خو بریالي شوي نه وو ځکه تاسو ته خپله ولور ډېرو څه قیسه وه د ولور ټول د ولورو کارونه دي چې هغه یو څه زیات ول موږ هڅه کوله ولې بریالي شوي لا نه وو خو په هڅه کې وو هېوادوالو په
تاسې مخکې یادونه وکړه خسرانو څه غږ د دې پیغام دی ورته څه دی خسرانو ته مې دغه پیغام دی چې راځئ تاسو هم د دغه خسرانو په څېر لکه څنګه چې دوی موږ ته د ولورونو څخه راتېر شو د دوی په څېر تاسو هم د خپلو زمانو سره همکاري وکړئ او د هغوی لاسنیوی وکړئ تر څو پورې هغوی یو سالم دغه ته راشي فیلډ ته راشي تر څو پورې هغوی له درنو کارونو یا د درنې پرمختګونه وکړي او د دغې ناوړو دودونو څخه لاس په سر شو که څنګه زموږ هایده نسلونو ته پکې د خیر کوم پیغام نشته دی تر څو پورې مو هېواد په پښو ودرېږي او کورنۍ مو سالمې پاتې شي تر څو پورې سخت کارونه وکړو دغه ډېره مننه ژوند دې د خوښیو ډک زموږ له طرفه د کونړ ټي وي له طرفه ډېر درته مبارک ډېره مننه درنو دوستانو دا و د واده شازلمی یا زوم دغه د لومړۍ مراسم تا سره هم یو څو دقیقې خبرې وکړو ستړی مه شي څنګه یې صحت ښه دی بخیر یې ته به هم زوم یې که نه دا لومړی کې به دا پوښتنه وکړم څومره خوښ دی واده ډېر مزیدار دی بس او یې د کوم ځای زه د شینوارو د بالا نوم دې څه دی محمد آصف آصف خانه څو کاله دې کوژدې شوي واده د کوژدې خو مې ډېر وخت وشو کوژدې تقریبا داسې وایي چې 15 کاله ناوخته ده خبره 15 کاله نه نن سیلاب خیر بنسټ تاسې ته دغه فرصت برابر کړو چې په ګډه سره واده وکړئ او ګډ ژوند پیل کړئ د خوښیو ژوند پیل کړئ څومره خوښ یې او د سیلاب صاحب نه څومره سیلاب صاحب نه ډېره زیاته مننه کوو چې چېرته ما غوښتی وی او د ډېر وخت به پکې لګېدلی وی سیلاب صاحب د کور ودانې آباد دي وي تل دې راته ژوندی وي چې زموږ د زړه ارمانونه یې پوره کړه او ډېره مننه ترې کوم ډېره شکریا ترې کوم مخکې له دې چې سیلاب صاحب ننګرهار ته نه و راغلی د واده بندوبست یې دلته نه و نیولی او یا دغه آمادګي نه لرله تاسې د خپل واده لپاره شخصا څومره هلې ځلې کړي ډېر زیات کوششونه مې کړي ډېر زیات کوششونه مې وکړه خو بس نه کېده بس الله راباندې مهربان څه کارونو مصروف وې دغه وختونه په هغې وختونو کې زه خپله مستري یم د ګاډو کاروبار کوم د مستري یم د ګاډو اوس فلحال یو کابل کې لګی یم بس ټکه ټوکه کېږي شکر دی الحمدلله روان دی خو په دې باندې بس ګزاره پرې کېږي کور چلېږي خو بس یعنې په دې شرایطو کې واده کول خورا سخت کار دی ډېر سخت کار دی ډېر سخت کار دی سیلاب د دې ایسته به ژوند څنګه وي د دې ایسته خو به ژوند ښکاره خبره چې ډېر به ښایسته وي خلک وایي واده شوي یال نه وایي او مجردان خبر نه دي دا خبره خو رښتیا ده دې وروسته لکه چې خبرېږي یاره دې وروسته به خبر شم ژوند دې د خوښیو ډک وروره د کونړ ټي وي له طرفه ته مبارک وي ډېره مننه سلامت وروره السلام علیکم ورحمت الله قدرمندو په لنډه درته وایم چې دا خوشحالۍ ځای دی او ټول خوشحاله ستو نو شکر الحمدلله د حاجي صاحب تاسې ګورئ حاجي حبیب امانزاده یعنی 33 کاله بعد د افغانستان ته راغی صرف دغه واده پروګرام ته راغلی یعنی 33 کاله بعد نور خپله تاسې کولی شئ حاجي صاحب څخه حال احوال واخلئ ډېره مننه ستړي مه شئ خدای هم راوله ژوندی اوسئ آباد اوسئ خوشحال اوسئ وایي چې 33 کاله پس افغانستان ته راغلی څومره خوښ دي الحمدلله په کالی کې نه ځایېږم بیا په داسې افتخار او داسې دا ځوانانو ته چې زه ګورم چې د دوی په مخونو نور ورېږي نو دغه زما خوشحالي دی او دې خوشحالۍ ته راغلی یم قسم په خدای دی د خپل د زوی په واده کې نه یم راغلی مګر همدغه ټول لکه زما اولاد غوندې دي دغه زما د افتخار ځای دی چې دغه خوشحالي راته الله راکړی دی خصوصا واده ته راغلی کو افغانستان کې به ګرځي او نور ځایونه به هم ګوري نه انشاءالله اوس خو واده ته راغلی یم سپیشل واده ته والي صاحب په دعوت راغلی یم او د سیلاب صاحب په دعوت راغلی یم نو پس له دې نه همدلته انشاءالله ژوند به کوو له خیره که د خدای رضا دا چې د داسې شازلمو واده را جوړ شوی او تا پکې ګډون کړی په هیوادوالو د غږ سره پیغام دی ورته سره زما هیوادوالو ته دا دی چې راځئ لاسونه یو کړو خپل وطن ته ځوانانو ته زمینه د کار مساعد کړو نو زما هیله دا ده چې انشاءالله پس له دې نه دې وطن کې به کار کوو
الحمدلله او د شکر داسې ودونو د ډیروالي څومره غوښتنه لرئ؟ ولا د ده نه الله پسې غوښتنه زیات لرو د بېوزلو سره مرسته کول د الله رضا دی ډېره مننه جي که یو بیان زه ورکوم نور قدرمندو هیرالدیني وي چې دا زیاتر تحفې چې ورکړ شوي دي دغه حاجي صاحب ورکړي دي د اشپزخانې چې کوم اسباب ورکول شوي دي زه ډاډ در کوم چې د دې په کور کې استعمال نه دي ټولو ته وایم کوم تحفې چې تاسو ته یې درکړې ده هغه دې په کور کې استعمال کړی نه دی د اشپزخانې اسباب خو تاسو د دغه تحفې ډالې کړې ده مننه خیر ډېره مننه جي رشتہ هم ځایونو په انسانانو ښایسته کېږي یو بیا چې دغسې ګل ګل انسانان وي واه څومره ښکلی راځئ لکه د ګلانو شیندل ماته ډېر ځانګړی خوند راکوي زما خوښېږي دغه دوې خبرې یو د واده بل د کوزدې خبرې درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ دوستانو تاسو د ډلهییز واده دغه خوندورې شیبې را سره تر دې دمه ننداره کړلې د ډلهییز واده یو تنظیم چې خورا ډېر شهرت لري او تاسې بیا د هغې له څېرې سره طبعا اشنایي وئ یو له استعدادونو ډک ځوان او افغان ځوان جاوید افغان صاحب ستړي مشئ نومړی کې مننه خیر اوسې ډېر زیات خوشحاله اوسئ چې نن زموږ د محترمو ته راغلی او زموږ واده ته راغلی زموږ واده نور هم ښایسته کوو ستاسو همکارانو څخه ډېره زیاته مننه کوو تاسو څخه ډېره زیاته مننه کوو کور رمضان خیر اوسئ افغان صاحب ډېره زیاته مننه نن دې د ګډ ژوند لومړۍ ورځ ده یعنې پیلودونکې ورځ ده څومره خوښ دي واقعا چې نن خو زموږ دپاره د واده ورځ نه شي بلکې د اختر ورځ ده ځکه شاید ډېر زیات خوشحاله یو چې 4.5 کاله کېږي چې موږ کوژدن کړی و واده ته هم وس نه کېدلو چې موږ واده کړی و خو به دغه سیلاب صاحب همکاري وه دغه سیلاب صاحب برکت وشي موږ باندې وشو او فضلي صاحب برکت وشي موږ سره په دې دغه کې علوم ولیکلو او موږ په دې لیست کې علوم ولیکلو زموږ غږ یې تر سیلاب صاحب ورورسولو نو د دې څخه ډېره زیاته مننه کوو د چې بیا چا موږ دې ته معرفي کړي وي د هغې څخه ډېره زیاته مننه کوو نو کور رمضان خیر اوسي فضلي صاحب سره دې وپېژانده او دوی سیلاب صاحب ته راوست اول خو سباون مومندو چې هغه زه فضلي صاحب ته معرفي کړم فضلي صاحب بیا زه سیلاب صاحب ته معرفي کړم او سیلاب صاحب بیا موږ ته په لیست کې نوم ولیکلو نو زما دغه په ډلیز واده کې هم اشتراک مې وکړو واده مې وکړو تاسې وویل چې 15 کاله مې کوژده کړې وه خو د واده بندوبست نه و شوی په 15 کاله کې مې څومره هڅې کړي چې ځان ته واده وکړم واقعا چې زه خپله لکه په اولمپیک کې مې 1000 افغانۍ معاش راکړي نو هغه یې له دغه نه وکړم چې خپل کور پې وچلوم ځان پې وچلوم نو زه خپل د کور دومره دغه نه لرم چې هغې باندې زه ځان ته واده وکړم دغه وکړم خو بس که دغه سیلاب صاحب نو یا فضلي صاحب دغه لیست کې زموږ نوم نه وي لیکلی نو شاید زما واده تر 10 کالو پورې هم نه وی شوی ځکه چې وس مې نه درلودلو 6.5 لکه ولور راباندې ایښی سره د سرو نو نه مې شو کولی چې ما دغه 6.5 لکه په دې نن سبا شرایطو کې لنډې کړې وې نو بس دا د دې برکت او د دې مشرانو برکت چې موږ دغه واده کې اشتراک وکړو برخه مو واخیستله 6.5 لکه ورور یې اوس وبخو څنګه هغه هر څه یې راته وبخل سره یې هم راباندې ایښي ولور یې هم راباندې ایښي هغې ټول راته وبخل
او راتلونکي ژوند ته اوس څه پلانونه لري چې ان څه شاء کارونه به الله وکړي؟ ورزشکارانو باندې خو د وطن خدمت فرض ده باید چې په هر ډګر کې په هر حالات کې باید چې وطن ته خدمت وکړي. نو زه د دغه هیوادوالو څخه د مینوالو څخه دغه هیله لرم چې دعاګانې راته وکړي چې بعد د واده نه زه دغسې په زړه پورې نمایشونه ترسره کړم او نوي حرکتونه ترسره کړم تر څو موږ د سیالانو سره سیالي وکړو. دا چې تاسې د خورا استعدادونو ډکې وئ، تر اوسه کوم چا تاسې ته داسې سالمه پاملرنه کړې ده چې تاسې هغه مالي لګښت هم پرې ډېر شي او ورځنی کار مو درته برابر شي؟ تر اوسه پورې موږ ته داسې مالي نظر نه راشوی که چېرته زه خو په میډیا کې هم دغه کوم که چېرته زه سپانسر پیدا کړم یا زمونږ داسې یو څوک پیدا شي نو زه انشاءالله کولی شم چې د ننګرهار په سبخه څه کې چې ټول افغانستان په سبخه یو غټ لوم ولرم. خو داسې دی چې بد پښتانه موږ سپانسر نه لرو، سپورټ نشته د راپسې دولت مخه نه راکوي. نو موږ په دې سیستم باندې موږ د میډیا د لارې دومره دغه نشي کولی. کنې زیات حرکتونه دي چې تاسو به په میډیا کې لیدلي وي چې په ګرمو غوړو باندې زه شیدلو غوړو باندې مخ مینځم چې شی خورم ورسره تر څنګ پاکیانې خورم، میخونه خورم، سیم خالدار په غاښونه شکوم، درې دانې بوجۍ زه اوږه کې اچوم، یو په خوله کې اچوم، یو نیم سل قدمه ګرځوم، 100 دانې چارمغز په 15 ثانیو کې زه په سر باندې ماتوم، 12 میله سیخ زه په ستوني باندې کاږم، په خوله باندې کاږم. نو ډېر حرکتونه دي. نو ما خو په دې کې یادونه کړې چې زه نور کارونه هم کولی شم خو که چېرته زه سپانسر پیدا کړم. تاسې وویل چې شیشې خورئ، پاکیانې خورئ، دغه وروسته کوم مشکل درته نه جوړوي؟ نه، دې سره خو زه عام عادت شوی یم، بس داسې ورسره روږدی شوی یم چې وی نه خورم بیا راباندې یو تکلیف هم جوړوي. نو شیشو سره خو زه بلکل روږدی شوی یم. دا تاسې په کوم کلب کې داسې روزنه لیدلې ده او قدرتي هم داسې کلب کې استادان لرم، بختور استاد ده او زاهد استاد ده، موسی افغان ده په کابل کې چې پیژنه به شیرې سره به اشنا یې په کارتینو کې کلب لري. نو همالته زه تمرین کوم خو تمرین چې ده هغې کې فایټ او پهلواني ده او تمرین دې پورې کماړه نه لري. تمرین صرف د فزیک او د پټ پورې اړه لري چې هغه دې پټ کلک کې فزیک دې کوي کې او دغه شیره ده یو تواني استعداد ته خدای پاک انسان ته یو خپل بنده ته یو استعداد ورکوي. نو زه په هغه افغانانو باندې دغه غږ کوم چې څوک غواړي چې یو ځای ته ځان ورسوي نو زه دغه غږ پې کوم چې د خپلو مشرانو قدر وکړي، د مور پلار عزت وکړي. انشاءالله ټول به په آینده کې دغسې یو اتلان جوړې کړي. افغانان ټول د قدرت او د وړتیاو ډک دي خو بد پښتانه چې سپانسر نه لري. واقع چې افغانان د ویاړونو ډک خلک دی او تاسې هم د افغانستان ویاړ وئ. فضلي صاحب تاسې ستړي مه شئ. مننه کور آباد اظهار ارمان صاحب، اول تاسو څخه نړۍ مننه کومه چې د کونړ ولایت څخه مو تشریف راوړو او دغه قیمتي وخت مو موږ ته راکړو. فضلي صاحب له تاسې هم ډېره مننه. فضلي صاحب د واده چارې ترسره شوې څنګه دي؟ والا شکر الحمدلله، زه ډېر خوښه او خوشحاله په دی یم چې الله را څخه د خیر کارونه دغه کوي خورایي. بالاخره ډېر په تمه پاتې شو، دغه 2-3 میاشتې چې واده دی بالاخره خلاص شو. راتلونکي کې څه پلانونه لرئ؟ انشاءالله راتلونکي کې هم همدا دغه لرو چې دغه بې ځایه رواجونه رسم و رواج دا دغه کو په ټولنه کې لکه تاسو ته جاوید افغان څنګه ویله چې په ټولنه کې موږ ډېر اقتصادي او دغه مشکلات لرو د ولورونو چې 6 کاله کېږي داسې د چا وس نه کېږي چې ورته ودونه راوکړي. نو په دغه اساس باندې سیلاب خیري بنسټ نن په د 130 نفر ودونه په ننګرهار کې ترسره کړه. نو په راتلونکي کې پلان دا دی چې انشاءالله په لوګر پولیس کې لرو، زابل لرو، دغه نور دغه. فضلي صاحب تاسې خو ډېرو ودونو کې ډله ییز ودونو کې البته ګډون کړی دی. نننی واده چې ترسره شو ستاسې په نظر څنګه و؟ والا ډېر خوندور د نورو په پرتله باندې د ننګرهار واده ډېر خوندور و. لکه څرنګه تاسو وګټل ډېر قیمتي سامانونه مرتغست د ننګرهار خلک د بل خصوص د غزومان ډېر بختور دي. تر دغه 20 کالو کې تر اوسه موږ دغه ډبل بیټونه او د غزین سامان ور چاته نه وغسي. یوازینی ننګرهار شو چې غټ ودونه دلته وکړه نو ډېر سامان مرتوا. فضلي صاحب تاسې نن موږ سره خورا ډېر همکاري وکړه، ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. تاسې څخه هم نړۍ مننه کوم. کور ودان. او افغان صاحب تاسې ته هم دغه نوي ژوند ګډ ژوند مبارکي وایم او راتلونکی ژوند مو د خوښۍ وړه کړه. ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. کور ودان. ډېره مننه. درنو لیدونکو دغه و د ننګرهار د شاه زلمیانو ډله ییز واده چې ډېر خوندور او په شانداره مراسمو ترسره شو او د ژوند د نوي ژوند پیل یې له دغه ځایه وکړو. خدای دې وکړي چې د دغوی نوی ژوند
بختور شي او د خوښیو ډک پیل شي. درنو دوستانو، په واقعي معنا چې نن ډیره د خوښیو ورځ وه، هر طرف ته خوښي وه. له یوې خوا افغان اتلانو نیوزیلینډ ته په تور سهار ماته ورکړه او بریا یې ترلاسه کړه، او له بلې خوا 130 شازلمیانو نوی ژوند پیل کړو، د نوي ژوند قدم یې کېښوستو. درنو لیدونکو، تر بیا چې ستاسې ورور اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږي، در هغې د یو سوکاله او اباد افغانستان په هیله. خدای په امان.